شروع کوم په نوم د لوی خدای چې بخونکی او مهربان رب دی، مالک د ځمکې اسمانونو دی، راکوونکی موږ له د بې شمېره نعمتونو دی. عزتمندو، قدرمندو، مشرانو، کشرانو، امزول ورونو، باشعور او نرانو پښتنو، زه تر خپل طرفه د عوامي نیشنل پارټۍ متحده عرب امارات د طرفه ډېر په مینه او احترام په خیرالی وم. ستړي مه شئ، هر کله راشئ په خیرالی. او په دې حال کې د موجودو ټولو خلکو د طرفه د عوامي نیشنل پارټۍ متحده عرب امارات د طرفه، د خپل ځان د طرفه، د خپلو ملګرو د طرفه، د پښتونخوا نه راغلي خپلو درنو خوږو میلمنو ته ستړي مه شي وم، په خیرالی، هر کله راشئ، ستړي مه شئ. ملګرو، د دې درون او تاریخي پروګرام صدارت به د عوامي نیشنل پارټۍ متحده عرب امارات صدر زمونږ ډېر خوږ او ډېر ګران مشر عبدالنبي بنګش صاحب زه ستاسو له لاسونو په پړکا کې راغواړم د عوامي نیشنل پارټۍ متحده عرب امارات صدر ښاغلی عبدالنبي بنګش صاحب چې راشي د دې درون او تاریخي پروګرام صدارت وکړي. د دې نه پس زه د عوامي نیشنل پارټۍ صدر سینیټر خپل ډېر خوږ او ډېر ګران مشر اسفندیار خان ته ډېر په مینه، ډېر په احترام باندې سټیج ته د راتلو دعوت ورکوم چې راشي او د مشر میلمه په کرسۍ کینی. او دا ټپه د هغه دپاره چې پټکۍ د کوک په وریځو کې ده، پټکۍ د کوک په وریځو کې ده، پردی وطن دی چې ډاډه در باندې یم. د دې نه پس د عوامي نیشنل پارټۍ صوابی صدر زمونږ ډېر خوږ ډېر ګران مشر اجي رحمان الله کاکا ته خواست کوم چې راشي او په سټیج کینی. اجي رحمان الله کاکا. د دې نه پس د عوامي نیشنل پارټۍ د بهرنیو چارو سکرټر زمونږ ډېر خوږ او ډېر ګران مشر ښاغلي واجد علي صاحب ته خواست کوم چې راشي او په سټیج باندې کینی. ښاغلی واجد علي صاحب. اوس د عوامي نیشنل پارټۍ دوبی صدر زمونږ ډېر خوږ او ډېر ګران ملګری ښاغلی سید قیوم شاه صاحب ته خواست کوم چې راشي او په سټیج کینی. سید قیوم شاه صاحب. د دې نه پس د عوامي نیشنل پارټۍ ابوزوبی صدر ښاغلی یوسف ورکزی صاحب ته خواست کوم چې راشي او په سټیج باندې کینی. تلاوت کلام پاک ته پاره زه خپل ډېر خوږ او ګران مشر خورشید ته خواست کوم چې راشي او د تلاوت کلام پاک نه د دې پروګرام باقاعده آغاز وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها